ډاکټر محمد اشرف غني چې د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته په متحد عربي اماراتو کې اوسېږي، وایي خلک نه غولیږي او د هغه څه له مخې قضاوت کوي چې وینئ یې. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تیر کال هم محمد اشرف غني په خپل پیغام کې د مشروع نظام په ژر جوړېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت د افغانستان مسله نشي حل کولی. افغانستان کې د طالبانو واکمني نږدې 3 کلنه شوه، خو تر اوسه یې حکومت چارسمبالي نه دی او د سیاسي د راتلونکي په اړه روښانه تګلاره نشته. طالبان په خپله واکمنۍ مشروع بولي او ادعا کوي چې د خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د طالبانو ځینې اړوند کسان هم ظاهراً له دې وضعیت خوښ نه دي. په بېساري توګه پاکستان کې د طالبانو مخکینی سفیر او د ګوانتانامو پخوانی زنداني عبدالسلام ضعیف د طالبانو مشر په غوږ وهلی او ویلي دي هر امیر چې د مطلق امر واکمن شي د وخت په تېرېدو مطلق مستتب کیږي. پایله کې غوره مالان ځان ته نږدې کوي او د پوهې خاوندان له ځانه لرې کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړای شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.